سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې 15 پولیسان ووژل شول. د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې چې تېره شپه نږدې 12 بجې ترسره شوې 8 نور پولیسان هم د طالبانو له لوري نیول شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې یو شمېر وسلې هم طالبانو له ځان سره وړي دي. د ملي امنیت سلاکار له امنیتي او دفاعي بنسټونو وغوښتل چې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر فرضي کرښې د پاکستاني ځواکونو د خپلسریو په اړه لازم اقدامات وکړي. حمدالله محب تېره ورځ د امنیتي سکتور په مشرتابه ناسته کې له اړوندو مسؤلینو هم وغوښتل چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې شته ستونزې او اندېښنې په ګوته کړي څو پر وړاندې بیړني او ضروري اقدامات وشي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې د هېواد د خاورې او حریم ساتل زموږ د ټولو دنده ده او دا دنده باید په پوره جدیت سره ترسره شي. په ورته وخت کې افغان حکومت ډیورنډ فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستانیو پوځیانو راکټیز بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او هغه یې غندلی دی. د ولسمشر ویان زیاتوي افغان حکومت د پاکستان له لوري د دغه ډول اقداماتو د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. له دې سره سم مخکې ولسمشر حامد کرزي هم د کونړ پر ناړۍ ولسوالۍ د پاکستانیو ځواکونو بریدونه غندلي او هغه یې د نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه او د افغانستان د ملي حاکمیت نقض بللی دی. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې د کړکېچ او تشدد له لارې نه بلکې د یو نیک ګاونډي په توګه له افغانستان سره د دوستۍ او ورورګلوۍ پر اصولو ولاړ باعزته ژوند وکړي. له دې سره سم د کونړ والي د ناړۍ ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ فرضي کرښې د راولاړو شویو ستونزو او روان وضعیت د ارزونې په موخه تېره ورځ هغې ولسوالۍ ته ولاړ. عبدالستار میرزاکوال وایي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اړه یې ټول معلومات له مرکزي حکومت سره شریک کړي او دمګړی وضعیت نورماله دی. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ که چیرې پاکستاني ځواکونه له خپلو غیر قانوني کړنو لاس په سر نشي افغان ځواکونه چمتو دي چې له خپلې خاورې او خلکو په پوره میړانه دفاع وکړي. له تېرو 3 ورځو راهیسې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په تورکمر سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د خپلسریو له امله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفهیي توګه نښتې ترسره شوي چې په ترڅ کې یې تر اوسه 3 مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو لوري په 2 بېلابېلو هوایي عملیاتو کې 15 داعشیان وژل شوي او 4 طالبان ټپیان دي. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ د هسکې مینې او مومندرې ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې د بېپلوټه الوتکو له لوري ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې یو ولسي وګړی هم وژل شوی دی. او د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د لوی باغ حوزې امر له خلکو په زوره د پیسو د اخیستو او ځورولو په تور ونیول شو. د دغه ولایت والي وایي دا کس چې ګل محمد نومیږي د اسدالله په نامه له یوه کسه 3 لکه پاکستاني کلدارې په زور اخیستې او شکنجه کړی هم و چې بالاخره تېره ورځ نیول شوی دی. نوموړي همداراز خبرداری ورکړ چې د ټولو هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدام وکړي چې له پوځي یونیفورمه په ناوړه ګټه اخیستنې غلا او یا هم نور جنایي جرمونه ترسره کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.